سلام ملګرو، راځئ چې نن د قوي هډوکو لپاره د غذایي لارښوونو په اړه وغږیږو. که تاسو د مینوپاز یا اوسټیوپوروسس څخه رنځ وړئ، یا که تاسو د کمزور هډوکو تاریخ لرئ، یا که تاسو د مکرر ماتیدو تاریخ لرئ، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. سلام، زه ډاکټر هیمانشو تیاګي یم، د ډیلی NCR په فورټس روغتون کې د ارتوپیډي څانګې مشر یم، او نن ورځ په دې ویډیو کې موږ د سالمو هډوکو لپاره د مهمو عناصرو په اړه خبرې کوو چې تاسو باید په خپل رژیم کې ولرئ. راځئ چې لومړی د پراخو کټګریو په اړه وغږیږو. موږ به د اړینو مهمو عناصرو په اړه وغږیږو، لکه کلسیم، ویټامین ډي، پروټین، مګنیزیم او ویټامین. بیا به موږ د هغو خوړو په اړه وغږیږو چې هډوکي کمزوري کوي. نو څه باید ونه لرو، هغه هم موږ به پرې بحث وکړو. او دریم، څنګه موږ کولی شو ستاسو د هډوکو لپاره د تغذیې لیډ او میټابولیزم ښه کړو. نو راځئ چې لولې د تغذیې لارښوونو په اړه وغږیږو. نو راځئ چې د کلسیم سره پیل وکړو. په نارمل ډول زموږ د بدن جوړښت ته هر ورځ له 4 ملي ګرامه کلسیم ته اړتیا لري. اوس د دې لپاره ډیر خوراکي توکي سپارښت نه کیږي، خو غوره سرچینې یې شیدې، مستې، پنیر یا خوراکي توکي لکه راګي، د کنجد تخمونه چې د تیلو په نوم هم پیژندل کیږي، او بادام یا بادام دي. همدارنګه د سبزیجاتو لپاره د ورځني کلسیم مصرف لپاره شنه پاڼې لرونکي سبزیجات لکه پالک او میتي خورخه انتخابونه دي. نو کلسیم ستاسو د هډوکو لپاره تر ټولو مهم ساختماني مواد دی، خو دا یوازې کافي نه ده. تاسو ویټامین ډي ته هم اړتیا لرئ. اوس د ویټامین ډي په ښې خبره دا ده چې دا د لمر وړانګو په بڼه په میږي توګه شتون لري. نو که تاسو کولی شئ خپل پوټکي هره ورځ د 1 دقیقو لپاره د لمر وړانګو ته واچو، نو دا ستاسو د ورځني ویټامین ډي تغذیې اړتیا لپاره واقع ښکاري. په نورمال ډول موږ هره ورځ د ویټامین ډي له څخه تر نړیوال واحدونو پورې سپارښتنه کوو. د دې لپاره هره ورځ د سهار لمر واقعاً ښه دی، خو باید لمر ته اجازه ورکړئ چې ستاسو پر پوست کې ولګي. د لمر وړانګو مستقیم تماس ستاسو له پوستکي سره ستاسو په بدن کې د ویټامین ډي جوړېدو لامل کیږي. د دې سربیره ښه سرچینې یې لکه د هګۍ ژیړ یا غوړ لرونکي مایان دي. یا چې که سبزي خوړونکي وي، نو ځینې خواړې شته چې پیاوړې شوي وي، لکه جوسونه چې پکې د ویټامین ډي اضافي مواد ګډ شوي وي. همداراز د سبزي خوړونکو لپاره یو ښه ویټامین ډي مکمل مرخیړي دي. نو موږ د کلسیم په اړه خبرې وکړې، موږ د ویټامین ډي په اړه هم خبرې وکړې. اس بل پروټین دی. پروټین د هډوکو د جوړواړ په لار ډیر مهم دی. او عموماً پروټین په خوړو کې لکه دال، چنې، راجما یا هګۍ، چرګ یا ماهي کې موندل کیږي. که تاسو خالص سبزي خوړونکي یاست، نو کولی شئ خپل غذایي رژیم ته پنیر او ټوفو زیات کړئ، او دا هم ستاسو د ورځنۍ پروټین اړتیا پوره کولی شي. د دې سربیره ځینې مایکرو غذایي موادو مسالم هډوکو لپاره اړینې دي، لکه مګنیزیم او ویټامین کې، ځکه دا د هډوکو په منرالیزه کولو کې مرسته کوي. د ویټامین کا او مګنیزیم ښه او مهمې سرچینې مغز لرونکي او تخمونه دي. همداراز دا په خوړو کې لکه شنه سبزیجات لکه بروکلی یا پالک کې هم موندل کیږي. اوس موږ د هغو خوړو په اړه خبرې وکړې چې د سالمو هډوکو لپاره اړینې دي. اوس راځئ د هغو خوړو یا عادتونو په اړه وغږیږو چې زموږ هډوکي کمزوري کړي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو باید سګریټ ونه څښئ. سګریټ څکول یقیناً د هډوکو د کمزوري لامل کیږي. همدارنګه تاسو باید الکول ونه څښئ. همدارنګه د نرمو مشروباتو یا کولا ډیر استعمال ستاسو هډوکي کمزوري کولی شي. تاسو باید په خپل رژیم کې د ډېرې مالګې یا په خپلو څښاکونو کې د کافین څخه هم ډډه وکړئ، ځکه چې دا هم د هډوکو د خراب کیفیت لامل کیږي. بې کیفیته خواړه یا پروسس شوي خواړه دی به ستاسو معده ډکه کړي، مګر دی بیا د تغذیې ضعیف سرچینه ده. نو په خپل رژیم کې ځینې شیان باید ونه خورئ او ځینې شیان باید ورزیات کړئ. خو تر ټولو مهمه دا ده چې تل باید ښه اوبه وڅښه، ځکه چې د تغذیې انتقال او د هډوکو میټابولیزم د هډوکو په سمه رغونه او بیا جوړونه کې مرسته کوي.
او د دې لپاره هڅه وکړئ چې هره ورځ 2 نیمه ته 3 لیټر اوبه وڅښه. هیله دا د ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره وي. کوشش کوئ د ساده مشورې د خپل رژیم لپاره تعقیب کړئ تر څو تل روغ هډوکي ولرئ.